هغه زوی مې څه شو چې هغه اخبار را لروړي چې دا خو وګورو چې څه پوزیشن دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچې څنګه چل دی؟ خیر دی خان بابا، اخبار مې دلته راوړو. یاره دا خو دې غټ کار وکړو، اخبار خو به وګورو. ها جی. خو چمن تا کتلی دی چې د هغې څه حال دی؟ مړه ته ورشه وګوره، ټولې پاڼې ورکې پرتې دي، ګندونه ورکې پراته دي. دا مالي موږ څه دپاره ساتلی دی؟ نو اوس به راشي که نه خان بابا؟ نو کم دی ته دې ټیم ته وګوره، 10 بجې دي او هغه تر اوسه پورې نه ښکاري. وختي راسې لارې ته ګورم او پته یې نه لګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان بابا مالي کاکا راغی. دی خورا شاله کا جی خان جی. نو دا ټیم ستا ته راتګ دی، دا څه ټیم دی؟ جی زوی مې دی. چې اوس دله داسې د بوتاړو وامه که نه ورشه شابه هغه چمن صفا که دونه پاڼې ورکې پرتې دي یله ولې بچې وی چې ټول د غازیانو ځان ته سودا راوړه سبا روزانه او بچې ما سره غم دی خان سره ملاوېږم د تنخوا ترې نن رالم بچې ته کور ته لاړ شه زه خان سره ملاوېږم ډېره ښه ده بابا خان یو خبر وکړم وایه څه چل دی زما تنخوا ته وکړم کور ته سودا وکړم زه اوس دا کار وکړه سبا له به درله بیا درکړم کار مې ختم کړي زه سبا له بیا راشه سبا له به درله تنخوا درکړم دا خو ځواب تېر شو چې تاسو وایئ چې سبا راځم سبا نو ته په خبره باندې نه پوهېږې خو یو ځل مې درته وویلې که نه چې سبا له به درله تنخوا درکړم بس خبره ختمه زه شاته ځه خان بابا مې ورته څه وویل؟ ما د تنخوا وغوښته او رالې را نه کړه ډېرې خبرې راکړه مالي کاکا موږ دا پیسې واله او ځان له کور سودا یوسه او دعاګانې کوه ښه کامیاب شي بچې ځه ځه ته مالي ما ته وګوره که نه ده پرون هم چوټي کړې ده پرون نه دی راغلی او اوس هم پته نه لګي چې څه ټایم به راځي هغه دی راغلی دی خورا شاله السلام علیکم. وعلیکم السلام کېنه ښه نو ته ما ته دا ووایه چې پرون دې بیا ولې چوټي کړې وه ولې نه وې راغلی خان کور ته مې سودا وړه هغه وجې نو سودا تا پسې باندې یو ډکاله خو ما تنخوا نه ده درکړې تا خو زما سترګې کولو کې دا دله چې تا کمې پیسې ورکړې وې ما ته هم پته نه وه او تا د ده دومره مدد وکړو نو دې سره زما هم سترګې کولو شو د دې خلکو مدد پکار دی او مرسته ورسره پکار ده د دې خو نور څوک نشته بس همدغه زموږ تنخوا ته ناست دي هغه ته دې دا تنخوا هم واله صحیح شو او ها دا هم واله په دې باندې بچو رسې یو ساعت او دعا راته کوه زه ورته